بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ګران کتونکو زه اشفاق بنګاش یو ځل بیا تاسو ته اسلام آباد نه خپل پروګرام کیپټل لري سره مخامخ ما ګران کتونکو څنګه تاسو دغه پروګرام ګورئ چې مختلف ایشوز باندې پارلیمنت نوي یا نور چې کوم سیاسي هلې ځلې کیږي خاص کر پښتنو د پاره دلته سره روان وي دغه پروګرام کې خصوصي تاسو سره په دغه کې زه شریکوم. نن خاص پروګرام تاسو ګورئ چې یو افیس کې ناستې ما دغه پښتون اکشن ارګنایزیشن چې کوم جوړ کړی شوی دی دغه سربراهم سره موجود دی. زه به ټولو تعارف هم تاسو سره کوم خو دلته اصل مقصد زما څه دی چې نن دغه غونډه دلته وشوه دو میټینګ وشو دلته کې پښتنو دپاره څه کوي بیا خاص کر موجوده صورتحال کې خاص کر په اسلام آباد پنډۍ کې بیا خاص کر پنجاب سایډ کا واخلو پنډۍ کې کله هم چې لږ شان د پاک افغان ریلیشن خراب شي یا د قسم نښتې وشي دهشتګردي واقع شي نور شي بیا عام پښتانه تنګول هم خاص کر په پنجاب سایډ باندې په پنډۍ کې دا ډېر زیات شي او موږ پښتنو بزنس چې کم دی خاص کر که تاسو ګورئ ریډۍ لګول یا غریب طبقو سره ډېر زیات تعلق وي نو هغه تنګول بیا ډېر زیات شي ولې چې د افغان ایشوز په حواله سره بیا نور هم زیات شي که اوس هم د پاک افغان ریلیشن کې یا افغان ایشوز راوچت شي نو دلته عام پښتون ته هم لاس اچول کېږي هغه هم په دې ناغې کې اخلي. نو دغه صورتحال باندې نن هم دغه غونډه وشوه چې دې باندې فکرمن وي تشویش اظهار کوي بیا خاص کر دلته انتظامیه سره هغو سره دو خپلې هلې ځلې دغه کې کوي. نو دا ډېر ښه خبره ده زموږ پښتانه چې چېرته هم ځي خپلې ټولنې خپلې چې کوم روایتي انداز دی هغه نه پرېږدي. خو دې وخت کې ما سره ماشاءالله د کوم ګورو د خیبر پښتونخوا هرې ضلع غړي پکې موجود دي په دې ارګنایزیشن کې ډېر کسان دي خو نن چونکې دغه زیم داسې هغه موږ کوشش کړی چې کوم مشران دي د دغه ارګنایزیشن چې هغه سره هم خبرې وکړو او دلته هغې په موجوده صورتحال کې چې کوم د پاکستان افغانستان صورتحال کې که یو حکومتونو هغوی خو بل طرف ته اولس نفرتونه موږ خپل کوشش دا دی چې دا نه دي په کار ولې چې اولس ترمنځ موږ افغانستان سره یا پاکستان چې کوم پښتنو بیلټ دی هغه ډېر زیات تړلی شوی دی هر طرف نه تړلی شوی دی او دغه خو زموږ مشرانو کول دی زموږ هغه مشران چې اوس هغه په خاورو کې دي خو هغو کونونه پراته دي چې افغانستان د پاکستان زړه دی او یقینا داسې زړه دی که هلته کې ګډوډي وي نو پاکستان امن کې نشي پاتې کېدی بلکې خاص کر زموږ خیبر پښتونخوا په امن کې نشي پاتې کېدی. نو دې وخت کې ما سره لکی مروت هم شته ملکنډ هم شته د کرک هم شته د کوهاټ د ټولې ضلعو دلته کسان موجودګي موجوده ده. دغه ځای کې به تاسو سره زه مختصر دو سره به خپل تعارف هم وشي خو دلته کې چې کوم دغه چیرمین دی ریاض بنګس صاحب دا چونکې په خپل علاقې باندې هم دی خپلې ډېرې هلې ځلې وې سیاسي بیکګراونډ و هلته چې کوم ډسټرکټ لیول باندې سیاست و یا نظامت و په دغه شانتې بیا نور او کله اسلام آباد ته دا مختلف کسان دلته چې راغلي دي د خپل بزنس سره خپل کارونو سره دا یو خیر ښېګړی کار هم کوي. نو نن موږ دا وګڼله چې دو سره لږ خبرې وکړو بیا خاص کر دلته پښتنو ته چې کوم یو شمېر مسالې راوچتې شوي دي په دې باندې دوست څه نظر لري او دې په دې حوالې سره څه وایي. زه به چیرمین صاحب تاسو ته راځم خو موږ سره نورم مفتي صاحب هم ناست دی زموږ خیبر غړی دلته تاسو مفتي سیف الله صاحب تاسو به لیده هلته نه به اسلامي پروګرامونه کول دې سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لږ خپل تعارف را سره جي. زه جي ګل محمد نومه ده تاسو لږ ودرېږئ لږ به ښه راشي سکرین کې. ما جي ګل محمد نومه ده زه د ډسټرکټ کرک سره مې تعلق ده او څه سروس کې څه شي کې ایرفورس نه ریټایر یم اوس په اسلام پنډۍ کې پته کې کوم اسلام آباد پنډۍ کې کنه پولیس لکه ایرفورس سروس نه پس ریټایرمنټ ژوند تیری او بیا وسره هلې ځلې د خیر ښېګړې څه په دې باندې به تاسو څه وایي حالات موجوده دلته خو مو بزنس ته په اسلام آباد کې نو موجوده حالات کې چې کوم د افغانستان والا مسله روانه ده دې باره کې به زه خبره وکړم. حکومت پالیسۍ سراسره موږ دا ریکویسټ کوو حکومت ته چې داسې یو اقدام وشي چې هغې سره لکه افغانان داسې طریقې سره لاړ شي چې هغو ته عزت میلاو شي ځکه چې هغو ډېر وخت دلته کې تېر کړی ده پاکستان کې خو دلته خاص کر زموږ پښتنو سره رشتې کړي دي او هغلته نه چې کله راغلي یو دلته پیدا شوي دي لوی شوي دي او هغې نه پس دلته کې رشتې کړي یو بل سره نو اوس چې هغې دلته نه ځي نو ضروري خبره ده دا رشتې کاروبارونه چې ختمیږي نو هغو ته وخت میلاو شي او عزت طریقې سره او بل دا خاص کر داسې ایلیمنټس داسې کسان شته چې غواړي چې موږ د ولس ترمنځ نفرتونه خور شي دغه خور شي نو دې په حوالې سره څه پیغام ورکوي دواړو طرف ته زموږ دواړو طرف ته پښتنو ته. نو بس ما خو دا پیغام ده چې
دواړو طرفونه د ډېر حوصلې سره کار واخیستلی شي او دا دواړو طرف ته چې عزت میلاو شي او هغو ته لکه تلو کې هغو بېزتي ونه شي. ډیره مننه تاسو سره بیا راځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف لګ. ما نوم جی میا اجاز دی، ملکند سره تعلق ساتم او دلته سره ټیم دی اسلام آباد دلته جی 2008 نه زه اسلام آباد کې یم. صحیح. نو میا صاحب دا راته وایي ملاکنډ خلک هم دلته ډېر خو عام پښتنو خبره موږ کوو. دلته چې کم د پښتنو خاص کر مسایل دي اوس خو هر خبره راوچته شي نو پښتنو دې کې دا غریب طبقه چې کوم نیول کېږي په دې ولې سره تاسو سوي او تاسو څه خیر ښېګڼې کارونه کوئ دلته؟ مونږ خو چې د ټولو نه مخکې پښتون ایکشن ارګنایزیشن چې کم ټیم دی کم موټه ده چې مستحکم پاکستان او پښتون امن کمیټي مونږ د دې سره اټیچ یو او د دې ارګنایزیشن کار دغه دی چې د پښتنو سره دلته لسانیت ونشي. دلته چې معمولی څه مسله راشي پنډه اسلام آباد کې ایون کاغه افغان هم صحیح شوي نو د هغې افیکټ دلته کې په عامو پښتنو باندې ډېر زیات دی. ایون چې تنګول کېږي په چک پوسټونو باندې د هغې پراپر انویسټیګیشن کېږي او هغه که بزنس سره تعلق دی که څوک جاب سره دي نوکریانو سره دي نو اوورال ټول افیکټ کېږي. نو پښتون ایکشن ارګنایزیشن دا کار کوي چې کم ځای کې د پښتنو سره زیاتې کیږي یا غي تنګول کوي په مختلفو دغه سره. نو پښتون اکشن ارګنایزیشن هلته ځان رسي د متعلقه انتظامی سره د هغې خبره کوي او د پښتنو دپاره چې څومره کېدی شي دلته موږ خپل ایفرټس ساتو او زموږ چیرمین صاحب په ترو باندې څه چې موږ ته انسټرکشن ملاویږي موږ ځو او هغې ادارو سره او بل دې وخت کې موجوده حالاتو کې تاسو څه ګورئ؟ زموږ پښتونخوا ده یا دا ځای کې اسلام آباد پنډۍ کې تاسو ګوري هر ځای کې زموږ پښتون ډېر زیات موږ وایي چې اګریسیو پوزیشن باندې وي نو اورونو ته څه پیغام ورکړي؟ پښتون خو جې داسې قوم دی که نه چې دا یوازې د پښتونخوا خبره نه ده. پښتون زموږ په څلورو صوبو کې که دا تاسو په جابس کې ګورئ که دا تاسو په بزنس کې ګورئ نو د پښتنو یو ډېر لوی مقام دی. کله چې هم داسې حالات راشي نو مختلف خلک جان بوجھ کې داسې غواړي چې د پښتنو نوم دې خراب کړی شي. نو پښتون دا یو قوم نه دی، دا یو نظریه ده، دا په ټول ملک ده او د پښتون نوم امن دی، د پښتون دویم نوم امن دی. نو چرته چې داسې څه ایشوز راځي په هغې کې د پښتون نه ټارګېټ کېږي. کوم ځای کې چې مسله راځي هغه مسله دی حکومت ته دا درخواست دی چې کوم ځای کې مسله ده هغه د حقه مسله وکړي. باقي اوورال پښتون او پاکستان دا یو دی. ډیره مننه. دلته کې موږ نظریه هم دغه پیش کوو چې دلته کې خاص کر چې کوم دغه شانتې پړه لیکا یعنی یا سروس نه ریټایر شوي ملګري چې کوم وي هغې دغه نظریه بدلول وي. دلته چې کوم ایشوز جوړه شي خاص کر پښتون په حوالې سره دغه منې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. خپل تعارف وکړه او کوم ځای سره تعلق ساتي دا مو ووایه. ما نوم سلام الله ده، زه کوهاټ نه تعلق ساتم. تقریبا 10 کالونه زه دلته اسلام آباد کې یم. څه کار کوي؟ مدلي کې پراپرټي کار ده او کنسټرکشن کار کوم. صحیح. نو سنوله ورته ګورې پښتونخوا نه راغلی د کوهاټ دغه حالاتو نه دلته نو دلته ته څه ګورې چې یاره پښتنو ته بیا تاسو څه وګڼل چې یاره دا کار روزګار سره سره دا پښتنو چې کوم ایشوز دي چې دا هم سولف کېږي؟ ټولو نه اول چې کوم مو پښتون ایکشن ارګنایزیشن جوړ شوی ده دا یو پهله ارګنایزیشن داسې دی د پښتنو چې دا رجسټر ده ګورنمنټ کې و دا پښتنو مسایل د پردیل کې جوړ شوی و چې را دي لیکن پښتنو ته ډېر مسایل راځي ګورنمنټ سطح باندې راشي یا نور پرایویټ چې ته لوکل مسلې مسایل وشي نو هغې بارے کې دا حل کوي. خو د پښتون نه علاوه دا چې کوم پنجاب د نورو صوبو خلک هم دی ته ډېر خلک راځي چې دې لیکې د هغو مسلې کوم مظلوم خلک وي هغه وي څومره هم چې مظلوم ډېر معاملات راځي پنجاب خلک وي لکه هغه جرګه سیسټم چې کوم دته وایي چې عدالتونه هغه نه دا کامیاب دلته کې هم چلېږي ډېر زیات دی لیکن ډېر کیسونه داسې کیسونه راغلي دي چې هغه په خپل خلکو مبین نه دي حل کړي دي. دلته چې راغلي دي هغو ته هغه شی میلاو شوی ده چې ډېر خلک خوشحال دي دې نه لاړ. سنوره دا په دې موجوده حالاتو کې به دا ووایي چې موږ پښتونخوا یا زموږ پښتانه یا د خپل کوهاټ که هم عرض وګوري هغو ورونو ته څه پیغام ورکوي که دلته موږ امن سره پاتې کېږو یا زموږ دغه چې کوم کاروبار دی یا د بچو تعلیم دی دا به څنګه ښه کېږي؟ د دې لپاره خو اوس لکه موږ کوم تنظیم ده مختلف شعبو کې موږ سره مفتي صاحب ده مفتي سیف الله صاحب ده دا هم اکثر لکه کرک سایډ ده د دوغله هغې کې هم چې کوم ده د خپل علاقې کې هم ورکوي چې هغه ځینه کوم رسي دو ته د کاروبار هغه کې هم هیلپ کوي چې کوم خلک هلته نه راشي دلته کې کاروبار هغه کې عام هیلپ کوي.
دلی کې هم سره د سره چې پښتنو ته پکار ده چې یو بل سره چې کوم د په هر ځای کې مرسته وکړي. اوس مو یو د تنظیم جوړ ده د کې ډېر خلک د شونتي دي چې مو سره راضي او خو مینه سره راضي پښتنو دې پر کار کوون غاړي. پلیټ فارم ورته نه ده دلته کې ورته دغه پلیټ فارم ملاو ده دې ذریعہ سره چې کوم دغه الحمدلله کافی خلکو سره چې کوم د مدد هغه کوي. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل تعارف وکړئ کوم سره تعلق ساتي څه کار روزګار کوي هغه مو ووایئ. جی ما نوم عتیق خټک ته زه کرک سره تعلق ساتم دلته سوشل ورک کوم او کوشش مې چې موږ ذات نه چاته فایده ورسي نقصان نه ورسي. ښه خبره ده او موجوده حالاتو کې پاک افغان ریلیشن مې تصوی لکه کم جنگ سوتیالو الحمدلله جنگ بندي مو شوه بیا اکثر چې کم د نفرتونو چې کم خواريږي یا سکیږي په د حکومتونو پالیسي مونږ په خپل موږ سټیټ پالیسي پسینوزو خو تصوی چې کم د خپل مینس کې سوشل میډیا باندې هغه باندې نفرتونه خواريږي هغه د پاره سده سي پکار دي چې دا نفرتونه یا چې کم درمګړې دي هغه دې نه فائدہ وچته نه کی. جی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د دې ټولې مسلې حل همدا ده چې الله تعالی ته رجوع وکړو د خپل کې په کلمې ورونو موږ چې کلمه مو ته څو حکم راکړي قرآن مشته څه حکم راکړي حدیث څه حکم راکړي په هغې باندې کار بند شو. اسلام ته توجه شو غیر ته توجه نه شو چې څوک انډیا په کې نه منې څوک بل په کې نه منې څه عمل کوي یا د دشمن په کې نه منې څه عمل کوي هغې باوجود چې موږ د الله په کې نه منې عمل وکړو دا ټول حالات به ټیک شي. دا خو بالکل د دین خبر خو دا څوک اوري دا خو تبلیغ علم ګرځي لکونو خلک په باندې جمعتونو باندې ګرځي خو هغه ځان کې نه کینی دا هم تر څه پراته دي هم خپل سوسایټي لکه تاسو څنګه سوسایټي جوړه کړې ده چې دغه څنګه کردار ادا کولی شي. تو چویش سو کہ نور یہ جواب دا وما علینا الا البلاغ المبین ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. اور ایز اے میڈیا پرسن تو سیدھے ایسی ہے چې رسو کې نور بیا خو زیاته د خیر تو سدی دی پر لکه عمل په لګيږي عمل په لګيږي کنه ګوره انسان خپل کوشش کوي مون کار د خپل کوشش وکړو تا وریدل تا بل ته وي هغه بل ته وي نو دا یو چین به جوړ شي په دې باندې به موږ عمل کوو د قرآن طرف ته چې روشو نو کار به جوړیږي. نو رقم لیفت ډېر ډسکشن اصل دستور هم دغه ده چې د الله کوم را کړه په دې دستور باندې چې موږ عمل وکړو مو ارسه دنیا ټیک تو آخرت ټیک. بالکل هم دا سي دا مې دوباره راځو مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف جی سید سلیمان شاه دیوبانو نه تعلق ساتم او بزنس د پراپرټي او مختلف. سلیمان شاه صاحب ته بس بل حالات هم ډېر خراب دي ډېر بدحالي ده امن نشته. امن ولې زموږ صوبې باندې یا زموږ خاورې باندې ولې نه راځي؟ امن حوالے سره به خبرې وکړم او زه خو به دا وایم چې جہاں پر وسائل ہے وہاں پر مسائل ہے. لکه اصل کې زمون بنو دا ډېر پر امن بنو 2002 تر ننه پورې مذهبي حوالې سره او دارنګې بزنس حوالې سره تاجر برادری حوالې سره اوس د بنو هغه حالات بالکل امن پکې خراب شوی دی او بزنس خراب شوی دی نو الته کې جینا د ډېره مشکله شوې ده. نو دې حوالې سره موږ دا وایو حکومت نن دا گزارش کو درخواست کو چې تاسو په دې باندې لکه نظرثانی وکړئ هر ورځ موږ روډونه بند وي مختلف طریقې سره لکه دمکی کېږي او قتل کېږي غرت کېږي دا زموږ لپاره انتهایی نقصاني. اکثر دا وایي چې را قرض کېږي دلته کوم تاسو هم دا حالې ځلې کوي چې پښتون دپاره امن پښتون دپاره خیر خو زموږ په هغه باندې خیر ولې نه راځي امن ولې نه راځي؟ زموږ خو دلته کې د کوم تنظیم چې دی الحمدلله د بلا تفریق د پورا انسانیت خدمت کوي او د ظلم خلاف دی مظلوم سره ودرېږي. نو دا میشن دی او اسلام آباد کې پنډۍ کې تر راوات 900 د ټکسلا پورې چې پښتون ته څه مشکل جوړ شوی دی الحمدلله زموږ چیرمن صاحب ملک ریاض منګر صاحب دا ځان رسولی دی بمای ټیم کا پتاڼه کې دی کا بل داسې جبري ظلم دی نو دوی ټولې مخنیوی کړی دی او کوشش یې حل کولی. ډېره مننه تھینک یو. ملګرم صوبې سره تعلق ساتي خو اوس موږ خپل هم غاړه خرابه ده او خټک صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم. خټک صاحب تاسو خپل لږ تعارف. زه امیر خټک یم جی او ډسټرکټ کرک سره تعلق لرم او دلته کې پراپرټي او منرلز کې لږ کار مار کوم. نو خټک صاحب تاسو هم وایي چې تجرباتو نم فائدہ وچته کو موږ دلته تاسو هلې ځلې شروع کړې دي پښتنو د پاره دا مې پیشنټ کو او دا په موجوده حالاتو کې
خاص کر د پښتنو خلاف او سازش خوي خو به پښتون د الګ پښتنه خپل هم لګ جذباتيان یا کمکل بنو ویل چې ډیر خلک اوري بیا وي په سکرین باندې دا لګي خو جذباتي یو موږ سوچ بات کې کو کارول الله تعالی مستدا جذبات داسې یو گیفت کې راکړي دي چې پښتون یو اساس جذبات نه به دا دلا ده کنه دا د یو کمزوري ورته د خاصیت ورته څو ورته هغه نو دا اوس د وخت تاسو نظریه دا خاص کر اسلام آباد پنده کې پښتون سره انصاف کیږي نه کیږي تاسو هغه د پرسه عام طور باندې خو وایي چې انصاف کیږي خو چې څو پرې یو معاملات چا سره شوي نه وي هغه ته پته نه لګي به موږ چې راجنلی خو انصاف کیږي تر خو چې کوم سره معامله ورپېښ شي بیا هغه چې کله تانې ته تلاړ شي یا کچرۍ ته تلاړ شي بیا د چیرمن صاحب او د موږ د نور مرګري جنرال سیکرټري صاحب د دوه ته ډیره پاته ځکه چې دا د ډیلینګ ډیر زیات کوي کنه چې د پښتنو په کوم تکلیف کې دی هغه سره څنګه هغه دا یا پیسې بابت یا نفرت بابت یا انجسټیسز چې څه داسې غیر انصافي هغه وي خو اورال موږ خو خپل ملک خوشحالي یو د 75 سنه لګیا وو هغه نشته خیر ده اوس خو لږ موږ دا تنظیم چې جوړ ده د الله خلکو کې سایر غلي دلته کې نو هغه حساب سره موږ یعنی شاغیو خو دا موجوده صورتحال کې افغانان چې کوم ټارګټ شوی دي هغه سره موږ ټارګټ کوي باس ټایم کې خو به موږ د هغه نه ورته چې موږ افغان یو نو کوم خو هم افغان یو موږ خیر په ډاډه وایو کوم افغان پاکستان انسان چې دا خو نو چې موږ افغانانو کنه او روبو هغه موږ رونه عزیزان دي چې هغه بابت په لږ دا خبره وکم چې د ټیک دا دنیا کې ما په حساب سره دوا کومونه داسې دي چې هغه ډېر په تکلیف کې دی هغه به یو نشي ما خپل دا خیال ده تاریخ داسې یو کورد قوم ده چې هغه په څلور ملکونو کې تقسیم ده عراق ترکی او ایران او مخاله شام یو دا پښتانه دي دا په څلورو هغه کې تقسیم دي بلوچستان افغانستان ټرایبل بیلټ شو د موږ د پښتونخوا د کوم ځای ساده دا یو سوچ سمجھته سره دا تقسیم بچ څنګه موږ خو دې هغه کې موږ خپل د څلور صوبو 15 سره خوشاله سره هغه نشته او ان شاء الله خو دغه فوج کې پښتون دا پنجابیان دا کیسه هغه دا وغیرہ دغه جنگیو د ملک پالیسی مطلب چې خپکا زجی سره داسې څو خبرې اسه غوډر ستره لمبا چوڑا خبره خو صرف دا وایي چې ټیک ته موږ ملکونه بیل دي ژبې په بنیاد باندې نشته ژبې په بنیاد باندې ټول عرب یو هغه نه دي شي خدا دی وکي چې تاسو چې د 15 کال مخکې دا غریبان دلته راغلیو هغه کې خو ډېر مړی وس کنه کڅو کې چا دیش کلو مور شل کلو بنا ابو اتاو کلو شوی یا بده سم شمړی ډېر خلک دلته کې وشو موږ امریکای یورپ ته لاړو چې 3 کلمونه تیر کړي او زموږ مړو چې اوس بنشنټي مشترک وي قومیت پر کوي او دا دلته 40 کال شو شل دیش د خو بچو شو دلته ارسو دا کتا سو قومیت نه ور کوي خو نور پښتون قوم چې دا کنه هیڅ ورته مایر کو وجه ته خو عزت په ور کوي ورته عزت په ټیک شو کنه جی اسی اریو قوم عزت هغه دا خدا پښتون دی باره کې ډېر حساسه ده او ما تجویز دا چې لکه نور ورک ویزی وی بزنس ویزی وی افغانان زیات دلته کې کاروبار کوي زیات هغه کوي تاسو دغه سیغوږي هغه خپل ټیکسز ولګو هغه خپل هغه ولګو مفت مایر کوي خیر دا تاسو مروت حالات هم تاسو ډیر بد حالت کې جنگ جګړه او بدامنی ډیره زیاته او خدای هم په تاسو نظر واچي زموږ پښتونخوا کې به امن څنګه راځي پښتونخوا کې به جی امن داسې راځي چې پښتون یو داسې قوم د لکه مشر خبره وکړله چې په دې څلورو حصو چې تقسیم یو په افغانستان چې په کې پی کې چې او بلوچستان دا ټرایبل ایریاز دی او اسلام آباد چې اوس ماشاءالله اوس دلته اوس ورځي ته رسیدي دلته چې کوم د پښتون داسې کوم نه د پاته چې دلته نمائندګي نستا او ډیر په شي طریقې سره دلته چې کوم د موږ سروایول کوو موږ په هر سېکټر چې یو موږ جی په ایجوکیشن چې یو موږ په سرکاري محکمو چې یو موږ په بزنس چې یو ټیک ته او دلته موږ کوم د کیپټل چې ډیر شکل کلیدي کردار ده او د پښتون اکشن ارګنایزیشن مقصد دا ده چې موږ خلکو ته د پښتون چې کم اصل پکچر د دا ورته پیښ کو
چې پښتون پوزټیو سوچ لري، پښتون چې کوم دا منپرسته ده، پښتون مینناک ده، چې موږ چې کوم در سره پنجاب ده چې موږ مشهور ور ولا ورته وایي، موږ سره سیند ده، موږ سره بلوچستان ده، موږ سره ګلګت بلتستان ده، موږ سره کشمیر ده، چې موږ هغه ته دا پیغام ورکو چې پښتون پرم نه ده او موږ چې کوم ده د دې پاکستان آئین او دستور مطابق چې کوم د دلته ژوندۍ تر امن غواړو. بعد سوچي د کې پکې خبره یا د لکه مروت خبره تاسو وکړه، دا خو ډیر وخت راسي دا کوم لهر دا یا په وزیرستان باندې دا یا په سوات یا په بنیر باندې دا لهر چې کوم د جنوبي اضلاع ته راغی، نو یو خو چې کوم د موږ ورور وسایلو خبره وکړله چې یاره وسایلو وجه کېدای شي، خو چونکې کارک چې ډېر وخت نه وسایل دي چې آیلینډ کې سره وځي، خو هلته لکه حالات بهتر و، بلکې اوس کلش ډېر خراب یې مخکې نه بهتر و، لکې وال ریسنټلی حالات خراب سلله. خو یو خو خبره دا ده چې بنګش صاحب موږ ته خدای ته متوجه کول پکار دي چې موږ خدای ته متوجه سو. ته به څه وایي چې د کده کې خو تاسو هم دین حواله سلام دا هغه حواله سلام دا، خو خاص کر موږ ګورو چې د پښتنو دغه چې کوم اکثر تور مې لګي موږ وایي چې اکثر بدنامه شي، دا به څنګه لري کیږي خاص کر پنجاب اسلام آباد کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې زمونږ د پښتنو مجموعي طور پر کمزوري دا ده چې مونږ جذباتیان یو، او داسې جذباتیان یو چې هغه جذباتو سره کله جذباتو سره طریقې که نه، یو جذبات یو طریقه ده چې جذباتو سره طریقه فالو کېږي بیا جذبات فایده ورکوي، خو چې کله جذباتو سره طریقه نه وي که نه نو بیا دا ډېر نقصان ورکوي. تاریخ په دې ګواه دی، کله چې کچا ووایي چې دلته کې جهاد دی بیا ټول نه مونږ ورځو، نو کچا ووایي چې مونږ تبدیلي راوړو ټول پې ورځو، نو کچا وی چې به دلته کې فوجانو ظلم کړل جو موږ ټول پې ورځو، کچا وی چې هلته کې پښتون سره دلته کې ظلم وشو، نو بیا زموږ د خپل سوچ د پښتون ختم دی چې آیا موږ یو نظریه یو سوچ یو دا وساتو فکر وساتو. بل بنیادي شی دا دی موږ د پښتون ایکشن ارګنایزیشن د دې جوړولو مقصد ولې راغی او د قوم ته د وخت کې د دې ضرورت ولې راغی. موږ چې پښتون کې وګورو موږ ته دوه قسمه ایشوز دي، یو دا ده چې موږ د یو طرف ته خپل پښتون قوم د پښتون د امن په ناره باندې دومره مخې ته بوتو چې د پاکستان انټي پاکستان ښه جوړ کو، یو سیټ دا جوړ شو، بل سیټ دومره زیات جوړ شو چې هغه د ملک سره دومره زیات د وفاداري چې بیا د پښتون هغه آواز هم نه اوچتوي، نو د هغه وسایل هم نه بیانوي. یو ایشو موږ ته دا راله. دویم ایشو موږ ته دلته کې داسې راله چې کله چې پارټیان یې پروټیکل دغه شو نو که یو پی ټي آی ښه کار کوي پښتون دی نو بیا غبري نه قبلې ان پی نه قبلې که ان پی او پښتون ښه کار کوي نو پی ټي آی نه قبلې که د یو آی کوي یا دا مختلف لکه دا یو تاسو نو موږ داسې وکړو چې پښتون ایکشن ارګنایزیشن دی وخت کې تاسو ته زما تعلق د جی یو آی سره دی، دا د پی ټي آی سره دی، دغه ان پی سره دی، دا نون سره دی، دا هر یو ګلدسته نه بغیر لکه یو ګلدسته جوړه یو ګلدسته جوړه کړه چې دا اعتراض نه چې موږ یو قوم په حیثیت د قوم پاسو आवाज یو. دویم دا کچری منګه دلته کې دا ناره چې کله جوړه شو دلته کې چې د پښتون قوم او دا یو دم په دنیا کې ښکارا شو چې دا چې د پاکستان دشمن هم دی، نو منګه یو چې دا داسې نه ده، منګه د غټ زموږ د په دنیا تاریخ کې د باچا خان غټ پښتون نو تیر شوی نه راغلی نه به راشي آینده، ولې هغه د دې پښتون لپاره 37 کاله جیل برداشت کړلی خو د پاکستان جنډۍ نه رسېدلی، نو منګه یو چې دغه طرف ته هم نه تللی چې د پاکستان خلاف دومره مخې ته لاړې، او بل غایه ته بیا داسې هم نه وی چې صرف د پاکستان غلامي ښه دومره کوله چې د پښتون اواز ښه نه اوچتولی. نو دې وجې نه موږ د پښتنو د ضروریات احساسات محسوس کړو، چې کله موږ محسوس کړه نو موږ اول په 2-3 پروګرامونه وکړو پښتون او مستحکم پاکستان، یعنی موږ دنیا ته ښیو که دلته کې 65 جنګ ګټلی پښتون ګټلی، که دلته کې ښه یا پاکستان صدر راغلی غلام اسحاق پښتون راغلی، که دلته کې دا TNT کپ راوړلی یونس خان پښتون راوړلی، که دلته کې جان شیر خان او جهانګیر خان سکواش دنیا کې قایم کړلی پښتون قایم کړلی، که ته شاته لاړ شې غټه خبره کوم نن ته ځان ته ایټمي پاکستان قوت وایي، د تعالی قدیر خان جوړ کړلی یوسفزی پښتون دی، زموږ یو تاریخ دی په دې ملک کې لکه خپل هغه تاریخ موږ ښکاره کوو نور ښکاره کولی شو. نو موږ دا ویل غواړو اوس په دې وخت کې تاسو سره پیغام ستاسو توسط سره ټول دنیا ته پیغام ورکوم. یکم 31 ستمبر بروز اکتوبر بروز جمعه د ماسپښین وروسته 3 بجې یو عظیم الشان موږ د پښتون او مستحکم پاکستان په نوم باندې دلته یو عظیم الشان غونډه راغوښتې را او تمام اقوام مشران به ته راغواړو پوره د هغې مقصد سره د دې کې موږ د حکومتي نمایندګان وفاقي وزرا به شاملېږي،
اسټابلیشمنت خلک به شاملېږي، حکومتي نمایندگان، او دې غاړې به زموږ د پښتنو مشران شاملېږي. او دا موږ عام نسام دا پیغام کو چې زموږ دا ایشوز دي او دا به تاسو حل کول ستاسو نه غواړو. او دا ښه انداز کې د قوم ته یوازې داسې نه د قوم مسایل ته بیان کړه خلکو ته او حل لپاره ټوپک او غویمه راواخله. موږ وایو چې دی حل او تاسو مشران چې دای مسایل او تاسو حل والای. نو دا موږ یو عظیم شان غونډه راغوښتې را د پروګرام په توسط سره زه تمام پښتنو ته درخواست کوم چې په دې پروګرام کې د شرکت وکړي او خپل مسایل چې څومره زموږ د هغه موږ باقاعده د حکومتي ارکانو ته مخې ته ږدو. او ما تاسو ته څنګه وي چې وفاقي وزرا پای کې باقاعده شمولیت کی او دغه شند اسټابلیشمنت ذمہ داران به موجود وي او پښتون به سره سامنے موجود وي او عام نسام دغه چې نیغ پنیغه به سره ان شاء الله تعالی د پښتون مسایل ډیسکس کو د پښتون نشن. جی ګرانو کو تاسو ګورئ دا پروګرام دلته مختلف مشران کوشش ډیرو کو چې هرې ضلع بیا خاص کسانو تاسو دلته چې کوم دی تنظیم دی مشرانو خبرو اوریدلې خاص کر پښتنو باندې خبره کیږي. بیا موږ سره اوس ریاض بنګ صاحب د کوم د دی صحرادي تورزی دی کوم تنظیم دی او بیا خاص کر د چیرمن دی او بیا نه علاوه دغه خدمت کول یقینا د کې الله تعالی کا دومره اجر یې خېده. نو هغه خدمت کول د هر سړي بس کار هم نه وي، ډیر ګران کار وي. چیرمن صاحب موږ ول بتا سره شکریا ادا کو. بیا تاسو د نن کوم غونډه وا یا مختص پلان دی هغه مې لګ رڼا واچو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوال خو زه جی تاسو شکریا د کوم اشفاق بنګ صاحب او تاسو سره تمام څومره ټیم رغله هغه ډیر مشکور یم چې مونږ تم ټیم راکو او زمونږ د پښتون اکشن ټولو ممبرانو خبرې مو خلکو ته ورسولې. نو دې زه ته ډېر مشکور یم ټیم راکولو. مونږ جي د باچا خان بابا یو خبرې منې هغه د څه خدمت سره الله تعالی میلویږي. د حدیث هم دی تقریبا او الله تعالی ته هغه وایي د خدمت ضرورت نشته، انسان ته د خدمت ضرورت ده. نو دې دپاره ملګرو تاسو سره پښتون اکشن باندې تقریبا تفصیل سره خبره وکړله او مفتی صاحب د نورو ټولو ملګرو. زه به دا وایم چې دا نوم مونږ یا خوش قسمتۍ یا هر څه پښتون اکشن دا خو کار مونږ دلته د ټول پاکستان ورونو کوو، خصوصا پنجاب ورونه دلته دومره. ما سره اوس هم جي زه تقریبا 2 ورځو پس په زه زما ګجرات ته هلته یو ډېره غټه جرګه ده، یو فیملی مسله ده، هغه مونږ ته راځي لګیا. بیګا پرتګال نه یو پنجابي ورور ټلیفون کړی، هغه د مسله ده، هغه هم فیملی مسله ده. مونږ ته پنجابۍ خویندې دومره مقدار کې راځي. زه به دا وایم چې الله د هر سړي شرم او حیا وساتي، خو پښتونو کې د طلاق مسله دومره نشته، د پنجاب ولا ډیره زیاته ده، هغه کې ریشو زیاته ده. نو مونږ ته اکثر دغه فیملی مسلې راځي، د خلکو جایداد مسلې، د قبضه ګروپ خلاف. نو مونږ تنظیم الحمدلله ډیر کار کړی دی. ډیر مننه جی ګرام کتونکو. نن پروګرام تاسو زمونږه واورید. یقینا چې د ټولو ملګرو نظریه بیا خاص کر نو سره وقتاً فوقتاً بیا تاسو معترف کوو، خو خاص کر زمونږه موجوده حالاتو کې یا په دغه سچویشن کې چې کم اسلام آباد پنډۍ کې پښتنو ته رامخته شوي مسایل وي، بیا تاسو سره دغه تعارف کول هم ضروري وو چې ډېرو ملګرو ته پته نه وي، هغوی هم واوري چې پته ورته لګي چې زموږ مشران یا زموږ دغه په اړه باندې خاص کر پښتانه د پاره څه کیږي، څه هلې ځلې کیږي، پارټۍ یا د نور سیاسي دغه نه هټ کې. موږ ځکه دا تاسو سره مختصر غونې پروګرام شیر کړه. یقینا تاسو به خوښ شوي نه پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعته پورې غواړم تاسو نه اجازت. الله په امان.